که ته داسې نظر لرې چې ته پرې باور لرې نو اجازه مه ورکوه چې یو احمق دې له هغې وباسي. هر څوک به ستا خبره ونه مني او دا طبیعي ده. ځینې خلک د بحث لپاره نه راځي، یوازې د ګډوډۍ لپاره خبرې کوي. ته مجبوره نه یې چې هر چا ته ثبوت ورکړې او نه هم اړینه ده چې خپل ارزښت تشریح کړې. خاموشي کله کله تر ټولو هوښیار ځواب دی. که ستا نیت سم وي او زړه دې مطمئن وي نو همغه کافي ده. هر غږ د اورېدلو وړ نه وي او هر نظر د بدلولو مستحق نه وي. ځان وساته او په خپل فکر ودرېږه. هغه څوک چې ځان پېژني د هر غږ پر وړاندې نه رېږدي.